بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، حاضر یم تاسو په خدمت کې د متلونو کیسو سره. د نن ویډیو د پاره چې کوم نوې متل مون خوښ کړی دی هغه دی د مولیانو گاډې ته م جوړوئ. دا متل څنګه جوړ شو او د دې په شا باندې څه کیسه ده، په نن ویډیو کې درته دا کیسه بیانوم. وی پخوا په زمانه کې یو څو کسه مولیان صاحبان د سفر په اراده باندې د کلي نه ووته. خپلو کې دا سلاو که په لاره باندې چې دا سفر به په ریل ګاډي کې کوو. دې دپاره دی لاړه د ریل ګاډي سټیشن ته او د ګاډي په انتظار کې کېناسته. کله چې ریل ګاډی راغو نو مولیانو صاحبانو د یو بل د عزت او احترام دپاره یو بل ته ویل چې استاد جي تاسو مخکې شئ، بل به بل ته اشاره کړه چې نه جي استاد جي تاسو مخکې شئ. ته اوس ته پته چې مولیان صاحبان د عام خلکو په نسبت د یو بل ډېر زیات قدر و عزت کوي. همدا ستونه یې کول یو بل ته، خو یو هم نه مخکې کېدو. په دې کې د ګاډي وخت پوره شو او ګاډي ارنوالو روان شو. مولیان صاحبان ټول په ډاګه باندې حق حیران پاتې شو چې دا څه شو. د دغه ټیم نه پس د دې د حالاتو ته چې خلکو کتل مشرانو نو دا متل یې جوړ کو او نن سبا دا متل خلک په داسې موقع استعمالوي کله چې څه کار کول ضروري وي نو خلک یو بل ته ستونه کوي او شروع پې نه کوي، خاص کر چې کله کار کې تادیب پکار وي نو مشران ورته وایي چې د مولیانو گاډې ته مه جوړوئ او کار شروع کوي. ملګرو دا و د نن متل او تاغي کیسه. که متل او تاغي کیسه مو خوښه شوي وي نو لایک ورکئ او د نورو ویډیوز لپاره زموږ چینل سبسکرایب